د مطیع تراب د مړینې پر علت راپورته شوي خبرګونونه. د مطیع تراب مشر ورور فضلحق ویلي زه د تراب پر ناڅاپي مړینه شکونه لرم. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې ګورئ یا ویلکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن د مطیع تراب د مړینې دوهمه ورځ ده. پرون یې 3 ځایه جنازې وشوې او د خوږیاڼو ولسوالۍ کوز بهاره کاهلو کلي کې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. له جنازې وروسته یو شمېر رسنۍ چې خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې کوز بهار ته تللې وي د مرحوم تراب له مشر ورور فضلحق سره یې خبرې وشوې. مخکې له دې چې د مطیع تراب د مشر ورور د خبرو په اړه معلومات درکړم، یوه یادونه کوم چې دا ویډیو په مکمله توګه خپلواکه ده او په همدې خاطر مې د ژورنالیزم له اصولو سره سم د هرې ډلې نظرونه پکې ځای پر ځای کړي دي. د مرحوم تراب مشر ورور فضلحق وویل چې زه تر اوسه نه وم خبر چې تراب د زړه ناروغي لرله او ښایي ډاکټرانو په قصدي ډول له منځه وړې وي یا هم چا وژلې وي. دې خبرو ته په حواله رسنیو یو شمېر خلکو پراخه غبرګونونه ورکړي او دوی دا تور په اوسني نظام لګوي، خو اصلا خبره څه ده. په دې ویډیو کې مې 2 دلایل راوړي چې دا ثابتوي چې مرحوم تراب چا نه دی وژلی. لومړی دا چې له لږې 23 کالو راهیسې مطیع تراب په خوست کې او ورور یې په ننګرهار کې اوسېدل او دوی تر ډېره خپلو کې دومره زیاته اړیکه نه لرله، په داسې حال کې چې هېڅوک دومره سختې ناروغۍ څخه یو مشر او سپین ږیری سړی نه خبروي. دوهم دلیل طبي دی. د زړه ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي چې د زړه ناروغۍ 2 ډولې وي. یوه یې ساده وي چې یوازې د یو څو شېبو لپاره په زړه درد راځي او زړه برېښ کوي چې پرته له درملو هم څو شېبې وروسته انسان نارمل کېږي او که درملنې وشي انسان ترې د تل لپاره نجات موندلی شي. خو بلې شدیده حمله ده. دا په مکمل ډول ناڅاپي راځي او تر اوسه ترې ډېر کم خلک روغ وتلي دي. دا دومره شدیده وي چې په څو شېبو کې انسان تر مرګ رسوي او دا انسان ته خبر نه ورکوي چې کله راځي. حتی په هماغه لومړي ځل راتګ هم د انسان د مړینې لامل ګرځېدلی شي. نو مطیع تراب هم همدا ډول شدیده زړه حمله لرله چې د هغه د مړینې سبب وګرځېده. خوږو ملګرو، تاسې د مرحوم مطیع تراب د مړینې په اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.